پکچه ګوته لګی شیرګټ نقش چې جیبونه یې لټوي دواړه مې تش خوشې تشې بتې مخکې وروسته کېږي هر واده له به ورځي په خرش و پرش سبی بې کور کې وي د ماښام نه وي په بوټانو وخي د پردې برش خیمه وال احمد الله وی پیژنم دا خلکه چېرته چرګې ته بې نه وي کړی کش زما یارانو غوږ پکې دی یو څو خبرې د خپل یار درته کومه خبر مې کله کله واخله والا څه چلې تلیمتوبه باندې نن سبا درځنه د چا چې سر د ولو غټ وي الله که سر خوري چې اشک یم نی منمه کاشوکي د اوره نه وې پتنګ به ولې شي نظام اوسېزنه لکه د غر نه کاڼې پرېوځي دا ستا خندا مې زړګې دړې وړې کېږي خوشحالي ټوله جانانې اوړه په بدله کې راته پرېښودل غمونه ما ویل خالق به یار کما د سیدا مې په منځانو اوړېدمه دې بازو داسې یارې وکړې لکه کباړ کې چې زرنج واخلې مینا راشه بخر را سره سور شه چې درنه یې کم د ټوټې پاس د سیټونه ولې ستا خرګاډۍ ته مې سلام دی خره د بوډۍ ته د روزګار ایستېما دې خر ګاډۍ ته په سلام شه شاکر جان استاده سبا به نه وي بیا به وکړي فریادونه ارمان ځانۍ پسې پکار دی کمقل خلک د ټوټې ارمان کوي نه او د دې ټوډې نو وس مې نشته په خر ګاډۍ کې به دې رولو ګرځومه ای جانانه دومره غرور مکه مدام باندې وي ستا ځواني زما سوالونه داسې منډلې سوک بزر کوي لکه جانګیر سواتي ته ورکوي ای جانانه داسې غاړه راکه جوابي ټپېږي چې ناویا ګلې جانګیري ته ورکوي نه غاړه به خاورې تاله درکم د کوسې سپی په سرمندې ای غاړه په زوره درنه عالم زه لغمانه یم خر په ونه خېږومه او یو څو به داسې ټپې وکړم ورې ټپې به په څلورو کډورونه ښکلې دي لکۍ دي ترکۍ د سموسې دي د لوپۍ د امرسۍ دي پتاسې په پیسو یې خرڅوینه او زما د یار زړه کیله ده خوږه ده مسکه ده سوچه ده تمرکه ده بیا زما سپینه رومه او زما جانانه خواږې ده دې خواږې ده مخکې ده رسکۍ ده ټوټې
تیرانه په زو زرنج وخلی ما ګل نه د ځان پوښتنه وکړه هم چټي هلته جوړه وه چې اصلونه ځان ته به داسې تاویز وکړم له یار کوڅه به ځان ته توره بلا کړمه بیا به د نوم په خوله وانخلمه بېګانې مور د دروازې شړلې ما دا ته خو داسې ما پسې شوې لکه د پلار میراث ما خوړلې وینه درپسې پرې پدې نه دمه که د اتیا زامنو پور شیار دی ته مې استاد دې شاګر یم میدان کې کښېنه چې پیپر دې وباسمه زه دې استاد ته مې شاګر دي نن به ډارک ټپې تا سره کومه چاته به څنګه څنګه ښکاري موږ ته د زرو کټورې ښکاري مینا چاته به څنګه څنګه ښکاري ما ته د سرو زرو ریشه ښکاري نعمت جانه د دې خبرې جواب راکړه چې موږ یې ټکوې خاورې کوم طرف ته ځي نه د دې خبرې جواب والا چې موږ یې ټکوې خاورې اخوا دې خوا ځي نه او د دې خبرې جواب راکړه څوک چې د خدای د ملکه ځي کوم خوا ته ځي نه د دې خبرې جواب دا دی څوک چې د خدای د مرکزي جوار ګروي او د دې خبرې جواب راکړه مګر چې لنګه شو نو څو بچي راوړي یا د دې خبرې جواب والا مګر چې لږه شي نو شپږ بچي راوړي نه او د دې ټپې جواب مې راکړه د مور اوښې ږیرې سپینه وي مینا د دې ټپې جواب دې والا مټي ته لاړ شه جوارو پوره مینا او د دې ټپې جواب مې راکړه چې په یو کال کې ګرانه څومره ورځې دي نه د دې ټپې جواب دې والا مونږ ونسوه د استاد وګورئ د ورځې دي نه کمه زیاته اخلاص د دې خبرې جواب راکړه نیم دې پتا کې نیم دې مور کې دې مینا د دې خبرې جواب